د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري د روان مالیز کال د سرطان میاشتې په 21مه نیټه د سرنګونو لویې لارې د بیا رغونې چارو پروژه پرانیستل شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د سرنګونو لویې لارې د بیا رغونې چارو پیل په اړه د هیوادوالو د مثبت او منفي نظرونو همدارس وړاندیزونو څېړنه او ارزونه کړې ده. د ارزونې پایلې په ډاګه کوي چې هیوادوال په اقتصادي برخه کې د لویو پروژو له پرانیستلو، د صادراتو د زیاتوالي، د نرخونو په ټیټوالي، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ پر باثباته پاتې کېدو، هیوادوالو ته د کاري فرصتونو په برابرېدو او په ټوله کې د اقتصادي ودې او ثبات په برخه کې د اسلامي امارت له هڅو خوښ دي او په دې برخه کې ترسره شوې کړنې ستایي. د سرنګونو لویې لارې د بیا رغونې چارو پروژې د پیل په اړه هیوادوالو په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپل نظرونه څرګند کړي چې په ټولیز ډول یې شمېر 15614 ته رسیږي. له دې جملې 4804 نوي مثبت نظرونه، 408 منفي نظرونه او پاتې 234 سالم وړاندیزونه دي. د هیوادوالو مثبت نظرونه د مجموعي سرنې 78% تشکیلوي چې دا د دوی د خوښۍ او پر حکومت د اعتماد واضح تصویر وړاندې کوي. همدارنګه 9 سلنه منفي نظرونه دي او پاتې 4 سلنه وړاندیزونه دي چې حکومت ته د کارونو د لا بهبود په موخه درلودلي دي. موږ دلته د نمونې په ډول د ځینو نظرونه را اخلو.